او الله که دا دنیا چا پورا کړه پښتانه وی ویشل به رانه نه کی مونږ ټوله ورځ او شپه میاشت او کال دنیا پسې منډې والله که پورې کړو کم از کم مونږ له دا پکار دی چې خپل یو جدول جوړ کړو یو ټم ټیبل جوړ کړو ځان له چې هغې باندې دا خپل اوقات تقسیم کړو څه اوقات رب العالمین له ورکړو څه جومات له ورکړو دلته الحمدلله شیخ سرتاج ته عبدالله سرتاج حفظه الله او درس هم کوي او ډېر استادان دلته الحمدلله نیولي دي ماښام کې کوم ملګرو سره ټیمي مازدیګر کې ټیمي ماخوستن کې سحر کې دا ګوره تاسو باندې د الله عظیم نعمت دی سبا له به والله دا کنه الله واغسل بیا به ارمان کوئ لیکن څه به فرصت به در سره نه وي د دې وجې نه په نیکو اعمالو کې هغه مخکېوالی پکار دی نیکو اعمالو کې ځان شاملول پکار دي نیکو اعمالو سره مینه محبت پکار دی او بل صفت د مؤمنانو الله ذکر کوي وهم لها سابقون دا معنا چې نیک عمل کې به جلدي هم کوي لیکن د بل نه به ورسره مخکې کېږي دو مؤمنان دي یو بل سره به مسابقه کوي مبادره به کوي مقابله به کوي په نیکو اعمالو کې موږ نن دور په دنیا کې هغه یو بل سره مبادرې کوو مسابقې کوو یو بل نه مخکې کېږو لیکن د رب العالمین په عبادت کې د یو بل نه مخکې کېږو دا نه کوو چې د بل مسلمان یو روپۍ ورکړه زه به دوه ورکړم د یو مسلمان یو بچی مدرسه کې داخل کړی زه به دوه داخلومه د یو مسلمان جومات له یو ګنټه ټیم ورکړی زه به دوه ګنټې ټیم ورکوم دا هېڅکله موږ نه کوو دا زموږ د ایمان کمزوري ده د الله رسول صلی الله علیه وسلم ملګري هغوی په دې کې ډېر اعلی صفت په هغوی کې دا موجود ډېر واقعات دي د هغوی دپاره مشهوره واقعه د تبوک د غزوې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ملګرو ته اعلان وکړو چې دا جنگ ګران جنگ دی ځکه رومین د هغه وخت بدماشانو څنګه چې څه وخت کې امریکا او روسو اوس الحمدلله دواړه نیس او نابود شو الله دې نورم کړي ځکه ډېر مسلمانانو یې دې ظالمانو توی کړي او څوک چې د هغې ملګري هغه هم دې الله تباه او برباد کړي او رب العالمین دې په خپل منځ کې واچوي چې الله دې مسلمانان محفوظ وساتي هغه رومیانو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ تیاری شروع مسجد کې اعلان وکړو چې دغې دپاره چانده وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله کېناستو دې کې صحابه ووتل په دغې ملګرو کې عمر ابن خطاب رضی الله عنه د ځان سره فیصله وکړه چې نن به زه د ابوبکر رضی الله عنه نه مخکې کېږم عمر ملاړ ابوبکر ملاړ رضی الله عنهما عمر رضی الله عنه زر راغی واپس چې وګورم چې ابوبکر څه راوړي دي او که نه بس زر یې خپل څه چې و هغه راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو ورته ویل د الله رسوله مال مې نیم کو نیم مې کور کې پرېښودو نیم مې راوړو پیغمبرو ته دعا وکړه چې الله د الله خیر او برکت په هغې کې واچي او الله دې نه دا قبول کړي دعا یې ته وکړه اوس عمر رضی الله عنه ولاړ دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې راغی مال یې کېښودو پیغمبر ورته ویل څه دې وکړه وی د الله رسول څه چې ټول مې راوړو د الله او د رسول محبت مې پرېښودو پیغمبر ورته دعا وکړه عمر ابن خطاب رضی الله عنه ویل قسم دی که دې نه څوک مسابقه کې مخکې شي داسې مسابقه مونږ چا کړې ده په نیکو اعمالو کې دا دو صفات د مؤمنانو دي داسې نور مخکې او وروسته یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون دا مخکې آیاتونو کې ټول ناشنا صفات دي مقصد مې ورونو دا و چې اوس دا ورځې چې کومې روانې دي موږ باندې تېرېږي نیکو اعمالو سره مینه محبت پکار دی نیکو اعمالو ته مخکې کېدل پکار دي نیکو اعمالو کې د یو بل نه مخکې کېدل پکار دي او چې کله موږ دغه نیکو اعمالو سره مینه پیدا کړه زموږ زندګي به هم رب العالمین ښایسته کړي ځکه رب العالمین فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه که یو سړی ښایسته زندګي غواړي هغه د نیکو اعمالو سره تعلق د جوړ کړي خپل اعمال دې د قرآن او سنت برابر کړي خپل دې ژوند له خپلې زندګۍ له دې یو ټیم ټیبل او
جدول جوړ کی چې د رب سره تخپل تعلق جوړ کو ګوره چې الله دې ټول مشکلات حل کوي او کني حل کوي الله رب العالمین دې زموږ زندگی د قرآن او سنت برابر جوړ کړي او رب العالمین دې شیخ محترم لا عمر کې خیر او برکت واچي او کوم الکانو چې حفظونه کړی دي یا یې نازله ویلې د الله دې له مزید توفیق د علم ورکړي او دوی چې څونه مشکلات دي الله دې له هغه مشکلات حل کړي خاص کر کې دلته اهل خیر والا ډېرې وي دلته تقریبا لزدولس استادان زما د علم مطابق دي کېدای شي دې نه به ډېري نو موږ هر یو له پکار دی چې شیخ سره موږ مشوره وکړو چې کوم استادانو په هغې باندې بوجي کم از کم د میاشتې 100 200 500 زر څونه چې زمونږ وسي هغه موږ د دوی سره وکړو دا به زمونږ دپاره صدقه جاریه وګرځي د صدقه به زمونږ دپاره شي چې والله موږ به خبر هم نه او د غرور عمره هغه نیکۍ نه به زمونږ وي د هر یو نیک کار کې ځان استعمالول پکار دي